جوړ په خیر د چای څښلو وخت دی او په اسلام آباد کې د چای څښلو وخت دی. د افغانستان د دفاع وزیر ملا یعقوب اخوند وینا په اسلام آباد غوغا ګډه کړې ده. که تاسو ولاړ سئ د دوی رسنۍ وڅارئ، د دوی د مهمو مطرح کسانو د خواله رسنیو اکاونټونه وڅارئ، نو به په دې باندې پوه سئ د پاکستان پوځ او د پاکستان استخباراتي ادارې او ورسره جوخت د پاکستان پالیسی میکرز اوس د ملا یعقوب اخوند پر وینا باندې راڅرخي او غوغا دا په ګډه ده چې افغانانو د 10 کاله جګړې د پاره هم سینه ټکولې ده. اوس یې هم ملا یعقوب اخوند ډیر په احتیاط دا خبره ورته کړې ده. دا فرض روژه کې زه دا یوه خبره کوم چې طالبان چې څه کوي، څه وایي هغه کوي. طالبانو دا خبره خورا پزغر د وکوله چې کابل امن وي اسلام آباد به امن وي. دا معنا د اسلام آباد امنیت اوس د کابل له امنیت سره تړلی دی. که پر کابل باندې دوی برید کوي، کابل ویشتل کیږي، اسلام آباد به ویشتل کیږي. که پر د افغانستان د حریم خلاف ورزي کیږي، د دوی د حریم خلاف ورزي به کیږي. او یوازې دا نه، که دوی کابل په نشه کړی ده، افغانانو اسلام آباد په نشه کړی دی. دا ډیرې ژورې درنې او پخې خبرې دي. د دې خبرو پس منظر یا د دې خبرو تاریخي شالید خورا ځواکمن وي. نو دغو خبرو په اسلام آباد کې خورا شور جوړ کړی دی. یوازې دا نه دی، دا بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د مذاکراتو لمنځه هغه خبرې اوس ملا یعقوب اخوند ډیرې واضح صریح په نشه کړي او واضح یې راڅرګندې کړي چې تر اوسه پورې پټي پاته وي. دا چې دوی په افغانستان کې څه غواړي، دوی د افغانستان څه غواړي. دوی یو ناامنه افغانستان غواړي چې د دې اجازه اوس پاکستان ته افغانان نه ورکوي. بله مهمه خبره د ملا یعقوب اخوند په خبرو کې وله هغه دا وه چې دوی دا وروستی ځل د مذاکراتو څخه هم تښتېدلي. دا معنا دوی د سعودي عربستان ملاتړ هم په دغه سپیسیفیک یوه موضوع کې له لاسه ورکړی دی. اواسې د ایران په جګړه کې خو دوی پوره بې عزته سوي دي د سعودي په وړاندې. سعودي ورته وایي راسي اوس مو د ایرانیانو خلاص کړي، دوی وایي والله صاحب نه کېږي. نو وبه ګورو که ګوندې خدای وي چې دوی یې واري د ایران ته لاس ور واچي چې وړی ور په مالګه کې، ځکه ایران له دې کنټروله وتلی دی. نو دا خو یو اړخ دی. البته زموږ پر خپله موضوع راڅرخو، زموږ په موضوع کې د سعودي طرف د افغانستان پر لور دی، ځکه د افغانستان پر لور دی چې پاکستان دروغجن دی او پاکستان د سعودي خبره نه ده منلې. افغانستان د درېمګړي په صفت باندې د سعودي خبره منلې ده. دا خبره ملا یعقوب اخوند ډیره واضح صریح او سپینه وکوله. بله خبره چې تر اوسه پورې لا هم پټه پاته وله یا مرموزه وه هغه دا وه چې دوی د افغانستان پر بهرني سیاست او تجارت باندې قبضه غواړي. تجارت د مخنیوي په مخه خو ملا برادر اخوند په خوله کې داسې لغته ورکړه چې په پیړیو باندې به بیا قد سم نه کړي. نو یو خدا اړخ دی او بهرنی سیاست افغانان چاته په لاس نور کړي. د افغانستان د افغانانو هیواد دی. افغانان پوه خپل سیاست یې پوه کې ښه کوي کې بد کوي. دا چې په کور د ننه افغانان دا له طالب سره مني نه مني هغه د کور د ننه مسله ده، خو دا نسی کېدلی. بله خبره ده د پاکستان له لوري د ترهګرو راتګ یا نان افغان کسانو سپورټ، هغه کسان چې نوم د افغان کاروي. پر دې باندې زما یوه پوره تفصیلي ویډیو را روانه ده. ما هغه ټول شواهد او ثبوتونه راغونډ کړي دي چې هغه به زه ورباندې غږېږم چې کوم تش په نوم افغانان دوی هایر کړي دي او څه سوي دي. ګلبدین حکمتیار سره چا په مالیزیا کې لیدلي دي، څه پیښېدونکي دي د دوی ترمنځ، یا ګلبدین ته کوم افرونه ورکول شوي دي، یا پاکستان څه غواړي. پر دا باندې زه په تفصیل غږېږم. دا ویډیو د هغوی سره تړاو نه لري. دا ویډیو شریکه کوي چې خلک خبر شي، ورسیږي، افغانان خبر کوي. دا ځل چې د افغانستان د دفاع وزیر یوې وینا په پاکستان کې دومره شور جوړ کړی دی چې اوس یې نر تر ښځې، واړه تر زاړه، سپین ږیري تر ځوانه ټول پر همدا موضوع غږېږي چې افغانانو دوی ته اخطار ورکړی دی چې 10 کاله هم جګړه کولای شي. ملا یعقوب اخوند ویل که میاشت جګړه کوي میاشت یې ورسره اوږدو، که کال کوي کال یې ورسره اوږدو، که 10 کاله کوي 10 کاله یې ورسره اوږدو. هېڅ نه ستړي کېږو، نه پر شا کېږو او نه ویره لرو. دا د ملا یعقوب اخوند خبرې دي او خورا رښتونی د افغانانو د زړه او د جرات خبرې دي. ما له یو شمېر عادي افغانانو، پخوانیو مجاهدینو او پخوانیو خلکیانو سره هم خبرې کړي دي.
هغوی هم دې جګړې ته ډېر په طبیعت په زغرده را روان دي او دا جګړه هر افغان پر ځان باندې فرض ګڼي ځکه د ازلي دشمن سره جګړه ده ځکه د افغانستان له هغه دشمن سره جګړه ده چې په فرض روژه کې د افغانستان بې ګناه وګړي شهیدان کړل نن هم په لندن کې د افغانانو د نړیوالې شورا له لوري د پاکستان د ترهګر پوځ خلاف مظاهره ده ولې ترهګر دا خلک وایي ته ولې ترهګر ورته وایي ترهګري نوره څه وي ترهګري خو همدا ده چې ته راځي بې ګناه خلک وژنې ترهګري خو همدا ده چې ته خلک ویرې همدا ریاستي دهشتګردي ده او پاکستان یې کوي د پاکستان د یو ریاست په توګه دا دهشتګردي کوي تر دې وړاندې پاکستان په دې تورن وو چې دوی د دهشتګردو ډلو تر شا درېدل اوس د دغه بریدونو وروسته پاکستان باندې دا خبره ورو ورو را برسېره کیږي او موږ افغانان یې د نړۍ تر کونج رسوو تاسو یې ورسوي بیا وایم دا ویډیو هم شریکه کوي خلک خبر کوي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې دهشتګردي کوي د نن غونډې ویډیوګانې به وروسته راسي خپرې به سي دا شریکې کوي د نن ورځې ویډیوګانې چې خپرې سوي دي دا شریکې کوي تر خلکو پورې ورسوي خلک خبر کوي عام خلک خبر کوي ځکه په دا روژه کې همدا هم ډیر لوی کار دی چې تاسو کړی البته د روژې خبره کوم دا ګلاس مخالي دی ابوالحسن چارت الوسطی په لاس کې ګلاس زما ګلاس دی زما په لاس کې دی دا ګلاس به لاس کاله نور هم زموږ په لاس کې د پاکستان اعمال همدا وو نو وبګورو چې څه پیښیږي خو دا یوه خبره ډیره زیاته مهمه ډیره زیاته شیرینه ده ډیره زیاته خوږه ده دا خبره چې د پاکستان پوځ د ملا یعقوب اخوند له یوې وینا څخه ډیر زیات وارخطا دی هو یو څه چې اوس په افغانستان کې شونې دي امکان لري یوه پټه خبره به تر سره شریک کړم هغه دا ده تر ډیره بریده به د پاکستان سترګې په افغانستان کې ورباسي پاکستان په افغانستان کې لا اوس هم ځینې سترګې لري په نظام کې دننه هم ځینې سترګې لري هغه سترګې ایستل پکار دي د هغوی د ځینو ټلیفوني مکالمې د افغانستان ملي امنیت ثبت کړي دي او د ځینو په تړاو باندې شواهد شیخ صاحب ته ورستولي دي او کندهار کې ورستولي او ښه دې موضوع ته به ډېر نه ځم ملګري به راته وایي چې تا ته موږ څه وایي ته داسې راولاړ شي په رسنیو کې وایه خو د پاکستان سترګې ایستل پکار دي او دا به ایستل کیږي هغه سترګې چې په افغانستان کې دننه ساتلې دي نو چې دا سترګې هم وایستل شي د خیره سره بیا به نه معلومات لري او نه به څوک دوی ته جاسوسي کوي نه به حال ورکوي هغه ځینې جاسوسان خو معلوم دي پر هغو موږ نه غږېږو معلوم الحاله جاسوسان زه پر معلوم الحاله جاسوسانو باندې هم کار کوم ما د یو شمېر اسناد راغونډ کړي دي خو وخت نشته د یوې خوا څخه روژه وي د بلې خوا کارونه وي کنې ډېر څه به مو کړي وای به هر حال دم ګړی هم دومره چې پاکستان سخت په عذاب دی او پاکستان دې څو خبرو ډېر سخت په عذاب کړی دی د کابل امنیت د اسلام آباد امنیت د کابل امنیت سره تړلی طالبانو دا شی هم سرچپا کوي ګورئ اوس که کابل امن وي اسلام آباد به امن وي که کابل امن نه وي اسلام آباد به امن نه وي پخوا دا خبره سرچپا وه پخوا دا شی سرچپا و دا یې هم پر مخ باندې ور ووهه هغسې یې پر مخ ور ووهه لکه د دروازو بندول چې یې پر مخ ور ووهل هغسې یې پر مخ ور ووهه لکه د کډوالو راشړل چې یې پر مخ ور ووهل هغسې یې پر مخ ور ووهه لکه د فتوا مرکز ته ځینې راوړی نو دا هغه شان دي چې پاکستان کې غوغا ده او دا غوغا به روانه وي دا چې اوس دوی له دې باده څه کوي سمې لارې ته راځي که نه راځي که سمې لارې ته رالو افغانان عموما ما بیا دا خبره کړې ده افغانان د چا د کور د خرابولو کوشش نه کوي او بیا د دې وږو د کور د خرابولو کوشش بالکل نه کوي صحیح ده نو موږ یې څه کوو خو تر ډېره بریده پورې که د افغان خاورې ته په بده سترګه کتل کېږي هغه افغان نه دی چې جواب ورنه کړي په هر ډګر کې که په مطبوعاتو کې وي که پر ډیورنډ کرښه پوځي وي که په وطن کې ناست یو عام وګړی وي که نور څه په وس نه وي پر خپلو سرتېرو ته دعا کولی شي نو ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره دا ویډیو پر مخ در سره شریکه کوي بله لنډه ویډیو ډېره ژر آباد اوسئ میرویس افغان پر لویه لاس پاري شاد اوسئ